د کومو دوو موټرو عکسونه چې تاسو ته ښکاري دا افغانستان کې همدې افغانانو جوړ کړي دي. دا کوم بهر ملکي نه دي جوړ کړي، یعنی په کمو وسایلو چې داسې وسایل افغانستان کې نشته. نو په دې کمو وسایلو افغانستان کې داسې ځوانان شته چې دغسې موټرې جوړې کړي او نړیوال نندارتون ته یې وړاندې کړي. دغه بل موټر، دغه تور موټر چې تاسو ته ښکاري، دا یو افغاني ورور جوړ کړی. پرون تقریبا په ټول کابل کې وګرځول شو او ډېر ښکلی موټر یې جوړ کړی. د ده دپاره زما دا پیغام دی چې خپل هیواد ته خدمت وکړه او خپل هیواد ته دغسې ښکلې موټرې جوړې کړه. او ورسره خوا کې دغه بل یو چې تاسو ته ښکاري، دا په کندهار کې 8 ځوانانو دغه موټر اختراع کړی او جوړ کړی دی. یعنې څومره ښکلی انداز کې جوړ کړی. زما دواړه خوښ شو، ښکلي موټرې دي. یعنې په کمو وسایلو زموږ افغانان څومره محنت کوي، دوی ذهن څومره تیز دی. یعنې دومره وسایل هم نشته، خو بیا هم دوی کوشش کوي تر څو خپل افغانستان ته ګټه راوړي. نو راځئ چې د تعلیم څخه ګټه واخلو او دغسې پرمختللي وسایل جوړ کړو تر څو نړیوال وګوري چې افغانان هم دغسې کولی شي او دغسې وسایل جوړولی شي. ویډیو لازماً شیر کړئ تر څو نور ملګرو ته هم ورسیږي. مننه، ژوندي واوسئ.